اروپایي ټولنې له طالبانو د کور په کور عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت څو ورځې مخکې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې کور په کور یعنې تصفیوي عملیات پیل کړي او وایي که اړتیا وه نورو ولایتونو کې به هم دا ډول عملیات وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي له طالبانو غوښتي دي چې د عملیات دې بند کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې په دغو عملیاتو کې د داعش پلګړي او 53 غله نیولي او یو شمېر دولتي وسایط یې ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینو افغانانو ادعا کړې ده چې طالبانو په دغه عملیاتو کې له خلکو سره بد چلند کړی او همدغه راز دوی وایي چې یو شمېر ګرانبیه توکي، مالونه او نقدې پیسې یې هم ورک شوي دي. خو د طالبانو ویاند وایي چې په دغو عملیاتو کې د جومات امام او د سیمې استازي یا وکیل ګذار له طالبانو سره وي او دوی له موجودیت پرته هیڅوک د چا کور ته داخلېدی نشي. د کابل یو اوسیدونکي امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د تلاشۍ پر مهال یې کور ګډوډ کړ او په دیوالونو کې په زړېدلو کورنیو تصویرونو هم انتقادونه وکړل. د کابل ښار د تایمني د سیمې دغه اوسیدونکی نه غواړي چې نوم یې په راپور کې وویل شي. هغه وویل چې له طالبانو سره د سیمې استازی او دوی ښځې هم وې. طالبان ادعا کوي چې د دغو عملیاتو اصلي هدف د کابل ښاریانو لپاره د امن فضا برابرول دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپا ځانګړي استازي وان برنټ د طالبانو په دغه عملیاتو انتقاد کړی دی او له هغوی څخه یې غوښتي دي چې دا عملیات ودروي. هغه لیکلي طرحه د کورونو تالاشي، نیونه او د نورو قومونو د غړو او ښځو سره خشونت جرم دی او باید ژر تر ژره بند شي. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې ویلي دي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل د نظارت ترڅنګ له تاسو هم نظارت کوو. قدرمنو تاسو د موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.